السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې روژه مات سړی په چیش باندې اول وار خوراک وکړي. پر دسترخوان باندې ډېر څه پراته وي. محترمه د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي که څوک خرما لري په خرما دې روژه ماتوي، که خرما نه وي بیا دې په اوبو روژه ماتوي. نو په خرما باندې روژه ماتول دا مستحب عمل دی. جامع ترمذي جلد اول صفحه 149 او دغه رنګه ابي داود جلد اول صفحه 321 او دغه رنګه ابن ماجه جلد اول صفحه 122. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خرما روژه ماتوي، که خرما نه و بیا اوبه. نو کوشش کوئ په خرما باندې روژه ماتوئ. دا بعضې خلک ډېر ناعادته دي چې اذان شروع سي دستي یا شربت یا خوراک شروع کړي خرما باندې. دا نن ماښام په بازار کې ناوخته و، نو اوبه مې راواخیستلې له دوکانه څخه، نو په دا خرما کې مې فکر بند و، هلته کور ته روژه مات نه رسېدی. هغه ښه و د یو هوټل مخ ته خلک ناست وو، زه ورته ودرېدلم، ما یوه دانه خرما راکړئ، د 2 دانې راواخیستې، مال 2 نه کړو 1 دانه راکړه. وایي راسه ډوډۍ ته مال نه. نو مې طبیعت ډېر برابر شو چې مال ښه دی چې دا خرما پیدا شو. نو هغه خرما مې روژه مات کړه، بیا مې تر اوسه خوراک هم نه دی کړی. نو په روژه مات باندې خرما خوړل دا مسنون او مستحب عمل دی. کوشش وکړئ په خرما باندې روژه ماتوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.